امریکا د داعش په اړه د طالبانو په همکارۍ اقرار وکړ. هند وايي ISI د داعش ملاتړ کوي. په روژه کې به بریدونه ډیر کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان چې پر داعشیانو هلاکونکي بریدونه کوي او لسګونه غړي یې ژوندي نیولي، بالاخره امریکا هم ومنله. امریکا وايي طالبانو د داعش په ختمولو کې همکاري کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو د داعش او القاعده په له منځه وړلو او ضد عملیاتو کې همکاري کړې ده. نوموړي ویلي چې اوس په افغانستان او سیمه کې حضوري ځواکونه نه لري چې ترهګرې او وسلوالې ډلې په نښه کړي، خو په ځینو مواردو کې چې طالبانو ته ویل شوي د داعش او القاعده پر ضد همکاري کړې ده. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. بلخوا داعش په روژه کې د افغانستان او هند دننه د لویو بریدونو پلان لري. هندي مجلې اورګنایزر د کب دویمه په خپل استخباراتي ارزونو کې خبرداری ورکړی چې داعش په راتلونکي روژې میاشت کې به په افغانستان او هند کې د لویو بریدونو پلانونه لري. افغانستان کې د داعش ډله د ملګرو ملتونو له لوري د نړۍ له خطرناکو ترهګرو ډلو شمیرل کیږي. دغه ډله اوس مهال د طالبانو د کمزوري کولو لپاره جګړه کوي. اورګنایزر مجلې لیکلي د روژې میاشتې په رانږدې کېدو استخباراتي ادارو خبرداری ورکړی چې داعش خراسان یعنی ISK به په افغانستان او هند کې پراخ بریدونه ترسره کړي. دغه ترهګرې ډلې په وروستیو میاشتو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له شته اختلافاتو ګټه اخلي. اورګنایزر زیاتوي چې د پاکستان څارګره اداره یعنی ISI له داعش ډلې ملاتړ کوي څو د طالبانو پر ضد یې وکاروي. داعش خراسان په تیرو میاشتو کې د طالبانو لوړپوړي چارواکي په نښه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.